بلنه به ورکوم خپل ګران مشر بختیار خان صوبیدار صاحب ته چې هغوی راشي او خپل خیالات زموږ سره شریک کړي. بختیار خان صوبیدار صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدة. صدق الله العظیم. مرګرو ټول محفل او په سټیج ناست مشران که د عمر مشران نه دي نو زمونږ د دې فن مشران دي، ټولو ته السلام علیکم. په سر صاحب مرګرو خبرې وکړلې، زه به د خپل فوی مناسب مختصر خبره یو عام خبره وکړم چې الله پاک په خپل کلام پاک کې فرمایي اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدة. اے انسانانو، اے زنده سرو، یعنی هر یو شی که تاسو هر ځای کې یعنی تاسو ته بس راځي، مرګ به درته راځي. دا مرګ چې دی دا داسې یو شیز دی چې په دنیا کې یو شیز دی هغه په پیسو پیدا کېږي، که ډېر هم ګران شي خو بیا هم الله پاک داسې خلک پیدا کړی دی چې د هغې نه زیات هم طاقت کېږي په پیسو یې والي. یو شیز په زور پیدا کېږي، زمونږ غوندې د کمزورو وس نه رسي، نو هغه جابره خلک، هغه سرتیزه خلک، هغه سرکشه خلک زور استعمال کړي او هغه شیز حاصل کړي. بل داسې شیز دی چې په دغې دواړو نه کېږي، نو په سوال، په منت، په جرګه، په ننواتې باندې وشي. بعضې شیز په دغې هم نه کېږي، نو بیا داسې وکړي چې د غلا شکل اختیار کړي او په غلا باندې هغه شیز حاصل کړي، خو هغه خپل حاجت او خپل ضرورت پوره کوي. عزتمندو، مرګ یو داسې شی دی چې دا نه په مال کېږي، نه په ډله کېږي، نه په زورورتیا کېږي، او نه په ننواتو کېږي، او نه په غلا کېږي. دا یو اټکل فیصله ده د الله تعالی پاک، دا چې راشي نو په دې کې بیا وروسته کېدل وړاندې کېدل نشته. د دې عالمان یو مثال پیش کوي چې یو غریب سړی و، غره له به تلو، ګېډۍ به راوړو، هغه به یې خرڅوو، د خپلو بچو نفقه به پرې کوله. دا بوډا چې و د صوبیدار صاحب شانتې ډېر د صحت نه کمزوری و، عمر یې هم زیات و، خو نور د ظاهري رزق ذریعه څه نه وه. په دغې ګېډۍ به خپل روزګار کو. د ورځو نه ورځ دا چې دغې بابا په دغې غر کې یو کاڼی بیا موندو. هغه کاڼی چې بابا را واغستو، هغه کاڼی ښکلی و، د بابا خوښ شو، بابا په پیس کې پورې وتړو، ګېډۍ را واغستو، کور ته را ورسېدو. خبره ځکه زر زر کومه چې وخت لږ دی، ملګري به پاتې، هغو به خبره کوي چې بابا کور ته ګېډۍ راوړو، کاڼی د پیس کې نه پرانیستو. کاڼی چې کور والا ولیدو د هغو هم ډېر خوښ شو، وړو پسې را منډې کړې، وړو ته یو خوا بل خوا. کاڼی ډېر قیمتي کاڼی و، خو د بابا سره قدر نه و، بابا نه پېژندو، ښځې نه پېژندو. وړو په یو ساعت یې لبې وکړې او بیا داسې یو طرف ته بس د دیوال خوا ته د وړو خوا عادت دغی، هغه قیمتي او بې قیمته شي کوي. سبا شو بابا ډکو له تلو، نو دی ټبر ورته ووایي چې داسې وکړه چې ډېر ستړی شوې دی، ډکو ستړی کړې، سپین ږیری یې، نن پکې دمه وکړه. نو وایي چې د رزق به څه کوو، وایي چې الله ثوابګیر دی. او دا کاڼی ویسه بازار ته که څونه څه زنګه سیر نیم نه پکه پې وشي، دا ورځ به په دغې باندې واړو، نن ډکو له مزه. بابا وی ډېره ښه ده. بابا چې لاړو، کاڼی یو دکاندار ته وښو، دکاندار کاڼی وکتو، بابا ته یې وکتل ښکته بره. وی چې بابا کاڼی د ډېر قیمتي دی، خو زه پرې نه پوهېږم، هسې نه چې د دې 500 کېږي او زه تا له 200 درکړم، او هسې نه چې دا د 100 وي او زه تا له 1000 روپۍ درکړم. خو پلاني ځای کې یو دکاندار دی، هغه په دې باندې پوه دی، دا کاڼی د هغه له ویسه، هغه به تا ته د دې قیمت درکړي او د دې حیثیت به درته وښیي. بابا چې هغه سړي له لاړو، هغه خلک وایي رښتینې وو. سړي چې کاڼی وکتو، کاڼی د ډېر قیمت و. سړي ورته ووایي بابا کاڼی دې قیمتي دی، خو ما ته 1000 دی، په ځان یېرېږم، که کاڼی دې نه والم او سبا دا کاڼی زما سره ښکاره شي، د وخت بادشاه وایي چې دا چېرته و، زه به په تا پسې چېرته ګرځم،
دا کاڼی ما په دې پوره بادشاهۍ کې نه دی لیدلی، خو زه یو مشوره در کوم په هغې باندې عمل وکړه او نصیب دې مخکې خپل دی. ښه څه وکړمه دا کاڼی ویسه د باچا دربار ته چې ما باچا سلامت له تحفه راوړې ده، نو نصیب دې خپل دی، که پیسې درکړې او که قید یې کړې که هر څه، خو نور رعیت به د دې تکلیف نه خلاص شي. بابا چې لاړو دربار کې عرض پیش کو چې دغسې بابا باچا سلامت له یو کاڼی په تحفه کې راوړی دی. خبره باچا سلامت ته ورسېده، باچا سلامت وی راولی، راغلی بابا ته خیر په خیر وشو، کېنوو. باچا درباریان راوغوښتل چې بابا له د کاڼي قیمت ورکړه، څونه ورکړو؟ چا وی 100,000 ورکړه، چا وی 50 ورکړه، چا وی 1,00,000 ورکړه. متفقه فیصله په دې باندې وشوه چې دا بابا به بیت المال ته پرېږدو او چې په یوه ګنټه کې مثال د څونه دولت د دې بیت المال نه ویستو، نو دا د بابا د کاڼي قیمت شو. یو دوه درې به پکې نه وي. باچا وی ټیک ده. بابا یې بیت المال ته پرېښودو. بابا چې وکتو په بیت المال کې د باچا سلامت جوغه ده، د باچا سلامت عین رانجه دی، د باچا سلامت د آرام کټ دی پکې. نو بابا ووایي چې یاره دا دولت خو خدای درکو، په ګنټه کې خو ته ډېر مال ایستی شې، خو راشه د دې نه لږ خوندواله چې بار خلکو ته وایي چې چا باچایي جوغه اغوستې ده، ما اغوستې ده. چا د باچا ټوپی په سر کړی، ما په سر کړی. چا د باچا په مصله لمونځ کړی، ما کړی. چا د باچا پرنجو سترګې تورې کړي، ما کړي. څوک د باچا په پالن کې پرېوتی دی، زه پرېوتی یم. چې بابا دا ټول کارونه سر ته رسول، نو د بهر نه پسې سنتري ور وټکه، بابا راوځه. بابا غېږ اړامه کړه، سنتري ورته وی نه. وی ولې؟ ما خو څه وړي نه دي. وی کم وخت چې ستا و نو هغه تا دننه تېر کو. ملګرو خبره مې دې دپاره وکړه، الله دې عالمان ښاد او آباد سره د ټولو مسلمانانو لري، د هر یوه خبرې یو دغه جوړ کړي. نو دا پسې د عالمانو مثال و. دغه آیات د قرآن پاک دی. مرګ به راځي، څنګه چې جان باچا صاحب زمونږ سره و او نشته، نو مونږ له پکار دی چې دا کم ژوند دی چې دا نه په پیسو پیدا کېږي، نه په غلا پیدا کېږي، نه په ډله ټپله پیدا کېږي، نه په سوال پیدا کېږي. نو چې د دې قدر وکړو او د دې نه مونږ له ځان له څه فایده واخلو چې په ورځ د قیامت الله په دربار کې مختورن نه ولاړ، او په دنیا کې دا کوشش وکړو چې بل مسلمان زمونږ نه بې وجې ازار نشي، او د بل د ازارېدو نه، د بل د ضرر نه خپل ځان وساتو. الله پاک دې د جان باچا صاحب ټول عملونه سره زمونږ د ټولو مسلمانانو نارینه او زنانو په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. الله دې بهتر جنتونه سره زمونږ د ټولو نصیب کړي. پسماندګانو ته دې الله د زړه صبر ورکړي. او بچو ته به یو دوه شعرونه ووایم. وایي د والدینو د دعا سورې، الواد د پاره بې بها سورې، په سورو سورو کې مې ژوند کولو چې مې په سر د ابای بابا سورې، سورې مې لاړو ابای بابا مې لاړو، په ما راتلی نشي بیا دا سورې، سورې به ډېرې خو به داسې نه وي، د پلار موري ډک د وفا سورې، او بختیاره هغه څوک به څنګه جاړي د چا چې نه وي دا باید دا سورې. والسلام.